د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اړیکو د خلپړتیا په اړه وویل واشنگټن به د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. ترکیه د ختیځې سیمې د پولیسو په ماموریتونو کې د 2 موټر بمونو په چاودنه کې 6 کسان ووژل شول او 120 کسان زخمی شول. په مالی کې پولیسو پر هغو مظاهرچیانو ډزې وکړلې او یو سړی پکې وواژه چې د یو ټلویزیوني پروګرام د کوربه د نیولو غوښتنه یې کوله. د ګینی په پلازمینه کې په زرګونو کسان د حکومتي فساد په وړاندې د اعتراض لپاره سړکونو ته راووتل او په لسهاوو یې له پولیسو سره اخو ډب کې زخمیان شول. د متحده ایالاتو د لامبو وهلو د لوبډلې 2 نارینه غړي پولیسو په ریو ډی جنیرو کې توقیف کړل چې د غلا د ادعا له امله پولیسو ته ځواب ووایي.